بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا صدق الله مولانا العظيم. سورة الجن شروع د جنات شکوم د نبی علیہ السلام تلاوت اورویده نو خپل قوم ته وړل او هغه قوم ته دوی دا بیان تیري. الله جل جلاله هغه بیان د دوی په دغه صورت کې ذکر کړه چې دا مدرسې کتاب ده خو چې سیخ لیاره طرف ته انسان ته او جناتو ته هدایت کوي او دې نه پس ته موږ شرک نه کوو، موږ انسانونو خطو کړي وو ځکه چې دوی په هغه وعده کې په جناتو سره او پناه طلب کړله نو هغې به یې که موږ په رښتیا داسې لوی خلک یو نو دغې نه بعد بیا موږ الله سره شرک نه کوو او موږ په دغه الله ایمان اروړه ده. وأنا لما سمعنا الهدى او بشک سره موږ لما سمعنا چې موږ اورېد الهدى هدایت چې قرآن ده آمنا به موږ ایمان وروړل په دغه قرآن باندې. فمن یؤمن بربي پس هغه څوک چې دی ایمان وروړي بربي په رب خپل باندې فلا يخاف بخسا ولا رهقا پس دی به نه ډریږي بخسا د بخس نه بخس نقص فی الحسنات چې نیکۍ دی الله دې نرکمې کې کړي د زیوتې دي کمې ته ولیکي نه داسې الله نه کوي. ولا رهقا نه د رهق نه رهق زیادت فی السیئات ګناهونه مثلا 50 شوي دي او هلته کې عملنامې کې ورته سو ولیکي داسې الله کله هم نه کوي. وأنا منا المسلمون او بشک سره موږ چې یو منا په موږ کې بعضې المسلمون مسلمان دي ومن القاسطون او بعضې په موږ کې القاسطون ظلم کوونکي دي. القاسطون الجائرون بکفرهم چې په خپل کفر وجه باندې دوی ظلم کوي. فمن اسلم نو دا ګوره جناتو کې هم دي مسلمانان دي پکې کافر هم دي پکې. ومن اسلم فاولئک تحروا رشدا پس هغه څوک اسلم چې دای مسلمان شه الله پاکی یک کیو من فاولئک پس دغه خلق تحروا رشدا نو دوی کوشش وکړه رشدن د ابلایي. واما القاسطون هر چا ظلم کوونکي چې دی فکانوا لجهنم حطبا پس دوی بوی دی پر د جهنم حطبا خاشاک دا بو د جهنم ایندن او خاشاک وي. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا او کچرتا دغه خلق دوی قائم شي على الطريقة په طریقه د اسلام باندې په توحید باندې دا الله دا اوس مقوله دی الله پاک تو دا د جناتو مجلس په دغه ځای کې بند شو. دا اوس د الله جل جلاله کلام شروع شو چې کچیرته دغه بندګون دوی اسلام اختیار کی توحید اختیار کی لاسقیناهم ماء غدقا نو موږ به خامخا دوی ته ور وچو ماء غدقا او به غدقا ډېرې برونونه به ور باندې ډېر ورو لنفتنهم فی دې پر چې موږ امتحان دې دوی اخلو په دا رزق کې په دا رزق ذریعہ سره. ومن یعرض عن ذکر رب یاسوک چې راز کوي د ذکر د خپل ربنا ذکر اطلاق قرآن باندې هم کیږي. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا کا مخ کې 16 سپیرې 17 سپیرې اخر کې تیر شوی څوک د الله ذکر نه اعراض وکړي قرآن د درنګي د ذکر اطلاق په اصل منځ باندې هم کیږي. اقیم الصلاة لذکری المنز کای مواد پر د مود یود نو دل کې مراد وینو قرآن دا.
ومن یعرض عن ذکریا څوک چې راز وکړي د ذکر د ربي خپل رب نه چې قرآن ده یعنی عمل ور باندې نه کوي مني نه یسلکه عذابا ساده دای به الله پاک داخلوي عذابا ساده داسې عذاب ته سادا شاقا چې هغه ډېر د مشقت ولي وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا او بشک سره مساجد د پوره د الله جل جلاله دي مسجدونه د الله جل جلاله کورونه دي فلا تدعوا مع الله پستو سے عبادت مکوئ په دې کې سره د الله پاک احدن دی اچا شرک دا د الله پاک سره نه کوي الله کور کې نو سیاو غشتل دا د بل چې نه کوي دا و نه کوي مساجد د الله پاک کورونه دي هارون رشید بادشاہ د خپل بیبي سره په سم مسله کې چیړ شم نو هغه وی ته وي چې کچیرته تو نن د مو په بچوي کې شپه وکړه په مو په درې باندې تلو کوي نو بس خپل نه غلاس وخته ورسته سوچ وکړو چې دا څه مشکله شو ډېر محبت یې وې سره نو علما جمع کړل وی مونږ د الفاظ وتلی دي او سالش دوه شپه او کدا شپه تیر شول نو ایمو بچی نه دوه نو تل خو مو خدا خو ز په چیر باندې تلو کښو درې مې چولي او د بچی واډره وسیغه په هغه وخت کې خود تیزه سورلی ګوډه وا نو کا ګوډه هم شا تیزه نه تیزه ګوډه وا هم د بچی نه پښپاش پکې نشو وتای جزونه گاڑی ونه نو علماء هم ته چې بس موږ خو څومره ځین چې ورسی بادشاہ سلامت ټکی دی داسې کړي کا د شپای پختو بادشاہي کې چې هغه کوم زوی رسې هم اتو بادشاہي 13 کړه پکې او تو شزه طلاق دو ځنې وی ته چې یاره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حکم شاګردون کې دا خوشتانه ده اوس امام صاحب په خپل خو شاګردون هم ډېر د الله ذهانت ولا جوړ کړی دي نو که هغه نه پښتنه پوښي امام ابو یوسف رحمت الله علیه دا وروښته نو هغه ته چې کله کیسه تیر کړه چې دا سټکی خولې نه مې وتلی دي نو هغه ته وویل چې ښځه دې باچتو طلاق نه پر درومي وی چې څرنګه وی بادشاہ سلامت په جمعات کې شپه ورباندې وکړه جمعات کې شپه جمعات دا د الله جل جلاله کور دا ته بادشاہي نه دو نو بس ښځه به طلاق نه بچ شي علما وی ته وی چې ډایرکټ فتوا ورکړه چې ښځه به طلاق نه جمعات کې شپه او دلیل څه ده وی دلیل قرآن آیت ده وان المساجد لله مساجد دا د الله پاک دی په دې کې د چا ملک نه نور زوینه مو کور ده تو کور ده ځکه دې تو پټای دی دا دغه مالک حقيقي الله ده او مجازي مالک ته دی بندا دا هغه په دې کې هر قسم تصرف کوي شي جمعات کې څوک تصرف کوي شي دا جمعات څوک خرڅوي شي نه شي خرڅوي تر دې قیامت رسیدغه جمعات دا موجود سهن او تر دې عرش مولا پورې تحت الثرى پورې دا ټول مساجد دي لکه څنګه چې جمعات دغه زوی چې د موږ المنځونه پکې کو دا واجب الاحترام ده درنګ دې په سچت هم واجب الاحترام ده جنابت حالت کې سړی نشي په ګرځیدای سو نجس چپل دی په کې سړی نشي پکې ګرځیدای نو به هر حال ښځه الله پاک نه بچ کړي طلاق نه وانه لما قام عبد الله او بشک سره شان دا لما قام هر کله چې ودریږي عبد الله بندا دی الله جل جلاله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام په قرآن کې 70 نومې ذکر شوي کله په یو نوم ذکر شي الله پاک ذکر کله په بل نوم باندې نو چې کله الله پاک بندا ودري چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا يدعوه الله جل جلاله دا عبادت کوي کادو قریب یکونون چې دوی دغه خلق علیه په د پیغمبر باندې لبا دا ور باندې پریوزی اکٹھے ہو جاتے ہیں ترجمه شي مسلمان هم نه مراد کړي شي او کافر هم نه مراد کړي شي مسلمان په دغه غرض ور باندې جمع شي چې علیه السلام نه تعلیمات ازدکی او هر چې کافر دی د ایجاد پره قل پیغمبر وي ته چې انما ادعو ربي چې خبره دا چې زه عبادت کوم د خپل رب ولا اشرک به احد او زه شرک نه کوم په الله پاک سره دی چاهم قل پیغمبر وي ته چې انی لا املک لكم ضرا ولا رشدا چې بشک سره زه مالک نه یو د ایتوس دی پورا زور رند ضرر ور کولو ولا رشدن او نس دی خیر در رسولو قل انی لا یجیرنی من الله
احد پیغمبر ته وایي چې بشک سره زه لن یجیرنی من الله هرگز مو ته پناه څوک نشي ورکوی من الله دی الله پاک دی عذاب نه احد هیڅوک هم مو ته کوم الله د عذاب اراده وکړي مو هم د الله د عذاب نه څوک نشي بچ کوی الله زورور ذات ته ولن اجد من دونه ملتحدا او هرگز زه نه بمونده که من دونې د الله په مقابله کې څوک هم ملتحدن جای پناه الا بلاغا من الله ورسالاته مگر زه الله پاک مالک جوړ کړی د دې اختیار کړه بلاغا د تبلیغ کولو من الله د الله پاک طرف نه ورسالاته او د رسولو د احکاماتو د الله پاک دغه مالک ابو ذی ترسو او څوک اومني الله باغ ته هدایت وکي الله به نجات معاملہ وسره وکي څوک نه اومني د الله په گرفت کې بروشي ومن یعص الله ورسوله څوک چې نه فرمانی کوي د الله پاک او رسول د الله جل جلاله د پیغمبر فإن له نار جهنم خالدین فيها پس بشک سره دلرا اور د جهنم دا خالدین فيها دایبا همیشه پدې کی وی دا ابدا دائما همیشه حتی اذا راو ما یعدون فسيعلمون من اضعف نو کفار بویل وی دا پیغمبر چې دا دې سو کې مددګری نشته دا او دا یې ملګری چې دې سو چنه ګنې ملګری دي او اې د میشن به ختم شي نو الله پاک ویته چې آخر کې پته ولګي چې څوک کمزور دی چا ملګری کم دي په وتمه هجره کې په کله چې په مکه باندې روغل 10,000 صحابه کرام مکې ته روغل هغه لوی لوی کفار چا ډېر دشمنۍ کړې ناغه هم سترګې ټیټې ونیولې مقابله مخې نه څوک وتښتېدل او څوک قتل کړی شول حتی اذا راو تر دې پورې چې کله دوی وویني ما یوعدون هغه شی چې د دوی سره وعده کړی شوی نو د عذاب نه فسيعلمون من ادو پس زرد چې پوی بشي هغه څوک اضعفو ناصرن چې هغه ډیر ضعیف تا ناصرن په اعتبار د مددگار سره واقل عددا او ډیر کم د عددن په اعتبار د اعوانو سره قل پیغمبر اوی تو چې ان ادری اقریب ما توعدون چې متپته نشته دا متمعلوم نه دوا قریب چې آیا نږدې دا غشي توعدون چې تسره وعده کولای شي د الله پاک عذاب دا ام یجعل له ربی امدا یا ګرځولې دو د دغه شي دی پورا ربی رب د مو امدن یومی عاد یو غایا یو وخت یو زوی عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه الله جل جلاله عالم د پټ شینو فلا یظهر پس الله پاک اطلاع نویر کوي خبرداري نویر کوي خبر ول نه کوي علی غیب په خپل غیب شینو باندې احدن اڅوک هم د خلقنا الله په خپل غیب شینو څوک نه خبري الله ته معلوم دي الا من ارتضى مگر هغه څوک ارتضا چې الله پاک منتخب کی مر رسول اند خپل پیغمبرنا نو چې الله پاک کی خواش کی دی دی پر چې د غیب او اطلاع ویر کی دی یو حد رسه بس هغه بس پیغی تا هغه امر سے غیب معلوم شي نه په بیا مغه ته پته نه فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا بشک سر الله جل جلاله يسلك چلوي من بين يديه مخکدت و من خلفی دغی پیغمبر تا من خلفی ورستدتا رصدن تیور چوکی دورو نو کوم وحی پیغمبر ته ملو شي دغه فرشتي باقاعده حفاظت کوي چې شیطان خپل څه خبره وغیرہ او سره خلف مل نکي قرآن الله حفاظت کړه ان نحن نزلنا ذکر و ان له لحافظون څومره زمانہ په تیر شو الحمدلله قرآن بالکل پاغه انداز پاغه یو ټکام په قرآن کې دا زه شو نه ده څومره الله پاک نازل کړه ده او الله خپل منسوخ کړي دي پکې ځنه آیتونه داسې دي چې هغه منسوخ تلاوت او درنګ منسوخ الالفاظ دي لفظ هم منسوخ شو ده او تلاوت هم منسوخ شو ده او ځنه آیتونه الفاظ منسوخ شوي دي حکم هغه برقرار ده ځنه آیتونه الفاظ موجود دي حکم منسوخ شو ده لکه مثلا د دوی آیتونو زه مثال ډیر کوم سورة الكافرون قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين دا الفاظ موجود دي صورت موجود ده و دي حکم منسوخ ده نو
پیغمبر هغه وخت کې اختیار چې د مو پر خپل دین تاسو پر خپل دین لکم دینکم ولی دین تاسو خپل دین دا د مو خپل نه څه کوي بیا د جهاد حکم روغو نه جهاد سره کوه او منای نه منی ذلیل وخت پته رہی دا نه چې هغه شای بیا د خپل په تکبر سره د ګرځي متبرای د کی متبرای اوس نشته ده درنګي د زنا متعلق کا شدید شده ده نو د غیر شدید شده ده د هغې حکم الزانی تو الزانی فجلدو کل واحد منهما 100 جلده سورة النور کې د آیت موجود ده سل کوړی یو وایه که ښځه د سل کوړی وایه که نر د سل کوړی وایه خو که شادي شوده ده نو که ښځه هم د سنګساری کا او که نر هم د سنګساری کا چې یا اقرار وکړي په خپله باندې یا څلور ګویون هغه په باندې پیش شي چې هغه بالکل ټول د دغه اعتراف کوي د او درنګې د شهادت قابل هم دوی لایق وي چې دا موږ هر څه واضح لیدلي کتلي دي نو یې نه پس ته بیا دا سنګسر کېدی شي اوس دغه آیت دا حکم قرآن کې نشته ده ابتداء و خو آیت منسوخ شو تلاوت ته هغه منسوخ شو حکم برقرار ده تلاوت ته آیتونه الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموها نکالا من الله شیخ او شیخه بوډای او بوډای چې کله دوی دواړه زنا وکي نو فرجموها دا رجم کوي نکالا من الله بنابر سزو دی الله پاک طرف نه وینا علاوه په حدیث مشهوره او سره او په متواتره او سره دغه حکم علیه الصلاۃ والسلام بیان کړه او باقاعده رجم چې دا غامل او شو ده یهود چې دی هغه غلی دی علیه الصلاۃ والسلام ته په کې دا واقعیا شوی و نو دوی په تورات کې د هغه متعلق رجم حکم وو خو دوی خو دا هیر پیر پکې کول نو سړی هم د مالدارو کورونه نه او ښځه هم د مالدارو کورونه نه و نو ابتداء یې خپل ته کسانو ته ویل چې حکم خداغه د رجم دا خو څوک هغوی ته چې یاره ترتیب مرتیب پکې وکړئ پیسې میسې مدیر کو نو هغې حکم سناو کوي چې دغه حکم تورات کې دا ده چې مخ